مولوي کبیر په تورخم کې جګړه د حل لاره نه ده، ستونزې باید د خبرو له لارې حل شي. سلام، وخت مو بخیر. د طالبانو د کډوالو چارو وزیر مولوي کبیر د تورخم دروازې د بندې پاتې کېدو له وجې دواړو غاړو ته د منتظرو مسافرینو د ستونزې حل په موخه په کابل کې د پاکستان سفیر عبدالرحمن نظامي سره کتلي دي. د لیدنې په تړاو خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوي افغانستان او پاکستان ګډ مشترکات لري او د دوی نظام د خپل اقتصاد محوره سیاست له مخې له پاکستان سره ښې اړیکې غواړي. نوموړي له پاکستان څخه غوښتي چې د افغان کډوالو د جبري ایستلو څخه دې ډډه وکړي او یو تدریجي میکانیزم له مخې دې عمل وکړي. ښاغلي کبیر ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ شته کوچنۍ جزئي ستونزې باید د خبرو له لارې حل شي. د تورخم دروازې بندول جګړه او تاوتریخوالی د حل لاره نه ده. په تورخم کې دې د تخریبي عمل ډډه وشي. دا کار د دواړو لوریو ته ډیر زیان اړوي. د پاکستان سفیر ویلي غوښتنې به یې په رسمي ډول له پاکستاني چارواکو سره شریک کړي. هغه ویلي د پاکستان راتلونکی له افغانستان سره تړلی دی. له همدې امله افغان کډوالو څخه د سیاسي ابزارو په توګه ګټه نه اخلي، بلکې غواړي چې ستونزې د تفاهم له لارې حل شي. دوستانو ته د ورځې چمتو کړه خبرونه